وکړه سره زه نه غږېږم ولې من کره میلمانه راغلي وو د موږ چلم چپسې ګرځېدلو بیا لاسونه باندې پرېمېته نو ملګرو دا پوښتنه د اکثرو ملګرو سره دا شته دی چې نواب خان په رښتیا هم همداسې دی که نه دی اکټینګ کوي یا تمثیل کوي څنګه دی که نه هغه کیمره لګېدلې ده هغه فلم بوکس دې بیا چالان کړی زه وایم څنګه ټول لا ټول دي ما کویل دوه چکر زه خو میږه نه یم چې ما ځان سره کشي نو په ډاله کې خو دې موږ هم ناچو که نه چا سره کشي مطلب هغه نه اخلي ولې وخورم ډوډۍ ورباندې نه خورئ بیا سبا در باندې خورم موږ وځو چرګې مې زنګ راوهلی دا وایي موږ د بابا دی کرلی سلامونه ستړي مو شئ وخت مو په خیر درنو ملګرو د جمعې مبارکه ورځ ده ډلې ډلې ځوانان په دغه موټرو کې ګورئ بس د کونړ په طرف او د درینور په طرف او د نورستان په طرف روان دي او دغه ځوانان ګورئ دا دوی هم روانو خو چې موږ یې ولیدلو کور یې ودان الله تعالی دې دوی عزت وکړي دلته کده شول او خبرو دپاره نو موږ ورته ویل چې اوس به راسره خپرونه هم کوئ تاسې دواړه د ستړي مشي ښه راغلاست وایم خیر اوسې مننه ستاسو ښه راغلاست یم هر کله راشئ ډېره مننه نوم مبارک دی نوم مې علامت شینواری دی علامت شینواری چکر مې راوتلي وو بس تاسو سره مخ شو خوشحاله اوسئ موږ دوی سره ملاقات هم وشي او بس چکر سره انجوی سره یو ځای سره وکړو بالکل بالکل تاسې ورانجه د په موږ تیږې راکړې چیرې مې راکولې سوې هغه درته وایم بیا ډېره مننه شینواري صاحب دې سره به وغږېږو بېرته تا ته راګرځو صحیح ده السلام علیکم وعلیکم السلام نوم مې حاجي ګلولي ده چا پوښتنه کړې ده نه او پوښتنه خو د نواب خان مې ولیده نو بیا راښکته سو ما ورته ورغه چې نواب خان ځان سره موږ هم واخلو ځو چکر ته خو متاسفانه چې ملګري زیات یو ګاډی بندوبست ونه سو نو بیا ما ته یو سوال راوغورځېد ځکه مې دا بریک هم واخیسته ما چې دا نواب خان واقعیت داسې ده او که کوي داسې لکه څنګه لکه دا بعضې خبرو کې داسې یو سادهتوب او یو د ډېرې ښې خبرې او خوندورې خبرې کوي تاسو سره وغږېږه که دا دی ما ویل چې نواب درنو ملګرو وبخئ ستا خبرې مې قطع کړه درنو ملګرو دا پوښتنه د اکثرو ملګرو سره دا شته دی چې نواب خان په رښتیا هم همداسې دی که نه دی اکټینګ کوي یا تمثیل کوي نو دغه ځوان هم تاسو سره خپله وغږېږه زه ورسره بیخي کار نه لرم نواب خانه څنګه چېرته روان یې زه همدا خیرنې ولسوالۍ ته وایي ځو خیرنې ولسوالۍ نه د ښېوې ولسوالۍ ښې ولسوالۍ او چا راوستی دلته جلال آباد کې څه کوي مفلس صاحب راوستی چا راوستی مفلس صاحب مفلس صاحب که مخلص صاحب مرید صاحب نه مخلص او دغسې ده ښه څنګه یې شکر السلام علیکم ښه تاسو سره وغږېږه نو موږ سترګې راووتې وایي تاسو 50 ځل ته وي چې خواره مشي مې او بل اکثره تاسو ټول ستړي مو شئ په خیر راغلی وبخئ ته ټول معرفي که راته دا څوک دی هغه څوک دی هغه څوک دی دا په لاهور نه راغلی دی درینور دی دا هم د لاهور نه راغلی درینور دا هم د لاهور نه راغلی زه خو ګېډېوال یم په چې افغانستان نه نه د افغانستان نه راغلی تاسو د لاهور نه راغلی هستی لایم چی دی تو شده لاهور کدی جایت لده در واته آگه باٹه بای ممی واگی می دو اصلا بٹه چم بای ولا الله نبیغنی وی بای یا بیراگی قدم سگن تن دیگه می انشالله کنده صحیح شه خو ګڼوال څه بودی لیدل او مې سړی دا هنر مې مزده ګوره بیا ونه زه ډیر تکړه یم اسې تاسو ما باندې باور نه لرئ نواب خانه دا ژبه دې یاده ده دا ما چې وکړله دا څنګه کیږي ته ورته وکړه ګوډېږم داسې نه نوابه ګوره دا زموږ ژبه ده او د افغانستان د ژبو نه یوه ژبه دا پشیم ده هغه زموږ ملي ترانه خو به دې اورېدلي که نه حاکم د دې ذکر کېږي نه مې دا اورېدلی وایي او چې مې ورته ذکر کېږي وایي نه مې دا اورېدلی ښه دا اوس د دې پوښتنه ځواب شو که نه ته ورته ووایې اوس د چی راته وایي دا وایي نواب خان د رښتیا همداسې دی که نه وایي دا تمثیل کوي تمثیل پېژنې واسکټ د ما نه ده نو ټول زه یم ټول ته یې نه واقعیت نه ما مسله دلته داسې وه که نه چې ما وی چې ته واقعیت دا تمثیل کوې او که یې هم داسې دې ژوند نو اوس ګوره دا بعضې خبرو کې داسې رقابت راځي که نه چې دا رقابت ته په خپله راولې او که مسله ټوله دا هم داسې مسالې خو نسته ساده دې پوهېږم ساده ته وایې د رښتیا لیونی یې که نه وایي روغ دی جوړ یم ولې لیونی هغه وایي که نه خفه نه شي زه ورته یم هغه وایي زه نواب یم زه خو ته نواب لیونی نه یې نو تا خو نه انګور راوړه نه دې ممیز راوړه یو شی دې م رانه میز مې راوړل مفلس صاحب ته نو کومه د مفلس صاحب مفلس صاحب نوم سره صحیح اخله نو تا ته مې څو ځلې ویلي ښه دغه صاحب ته
څه دې کړو بیا د وخوړل د شپې چای سره دروغ ولې وې او تا خو هګۍ راوړي هګۍ دې چاته راوړي وو هګۍ مې سالار ته مې راوړې هغه د غوښې کلولي څه پخوي د غوښې کلولي او میاخیل صاحب چې درته اخلي که نه کومه ده میاخیل دا یې اوس پوره ده که نیم ده بیا ولې هغه ته چې دې د وکتل سره زه نه غږېږم ولې من کره میلمانه راغلي وو د موږ چلم چپسې ګرځېدلو بیا لاسونه باندې پرېمې ته بیا مې ابا زه ووهلم ولې ولې دې ورک کړی ده وایي کباړي ته دې په پلیو ورکړی ابا دې بیا ووهلې او ابا یو دومره سنګین او معزز انسان دی ښه چې وی ګوري چې حیران ورته پاتې شي داسې تهمت پرې لګېږي نه موزي نه ده ویر شي پلار دې جرګې ته تللی دی تا ته واده کوي د چا چرګې ته چرګه نه تا ته واده کوي چرګوړي مې اوس غټ سوي دي 2 دانې پیغلې سوي دي او 2 دانې ځوانانو تاسې هم ستړي مه شئ وبخښئ دې سره مصروفه شو تاسو ته هم سلام ونه کړ په خیر راغلی خوشحاله اوسئ نواب خانه دا هم ستا میولانان دي ټول زما میولانان دي ډېر ښه خلک دي د تاسې د جای لرګي خواږه وو او د موږ ترخي دي ګني ښایي ګني ورباندې خوړلي دي ما وخوړل پرون مې وخوړل هغه ګني دي ستاسې ځای کې دا نه کېږي ولې چای ګوړه دې کله خوړلې ده او ګوړه همدې نه جوړېږي که نه دې نه څخه جوړې دا خو چوکي دي او هغه ګوړه پاسته مسته د هغه ته راشه که نه اوس ورته وایه ته د هغه هغه بله ژبه ته ورسره وکتل ته راشه دې ته یو بله ژبه مې یاده ده ګوره ښه دا مې ښه پوهېږي ته چی وای دوی ما ته دې دې خوا ته راشي ډېر نه دلته ودرېږه دا څه وایي چی وای غنی غسه دا همدغه ګوړه له غنو جوړیږي نه جوړېږي دا اوبه چې تاسو نه اوبه هغه اوبه دوی ماشین کې چې جوړي بیا نه ګوړه بیا هغه خوټ کېږي اوبه چې دي هغه د بلې سره کوي هغه څه کېږي نو هغه خو بیا مینوتي جوړېږي اماقه مینو صحیح ده مینو چې ته وایي مینو چاکلیټ ته وایي تا ته مینو چا راوړي وو و هغه ته چا ول راوړي ده هغه راوړي وو ما ته بیا راکړله ما ته ها او که دا پرېږده زه صحیح دی ښه اوس چېرته ځې اوس همدغه خیرنې ولسوالۍ ته ځو که ټولنې ته نه ځې ښېوې ولسوالۍ ته وې آفرین او نواب خان رښتیا یو خبره مې ذهن ته بله هم ګرځي دا ټول ځوانان هم ولاړ دي که نه مثلا که ته واده وکړې د واده نه بعد دغه کوروالا چې تا نه ډوډۍ غواړي تا نه د ژوند وسایل غواړي کور ساتل غواړي چی هم نه ورته کومه ولې به نه ښځه کومه نوري چی هم نه ورته کوم یو ډوډۍ ورته پخوم او جای ورته جارو کوم نوري چی هم نه کوم نور به یې کوي پسې که نه کار به څوک کوي همدا به یې کوي که نه او جای به م ورته جارو کوم دیاړي چې کوو مزدوري چې کوو ولې ښځه لېږې ته نه نو څوک به خو پخلی ورته کوم که نه پخلی ولې هغه د کار وکړي بار نه هغه به م دننه پخلی کړي ستا مور کور کې که باري کور کې دغسې هغه به هم کور کې ناست که لکه پلار چې د بار ګټي او راوړي هغه یې پخوي خو دا د خالي هګۍ ټولوي او زه به یې خرڅوم موږ کار وکړو مخلص صاحب تا خو دا مرکم روان ده موږ به نن د میلمانه شو یخ ډېره ښایسته خبرې وکړله صحیح ده زه سبا ته به میلمانه نه اوس زه نور نه غږېږم صحیح دی نن به موږ تا میلمانه شو دا دې ولې راکړه دلته کې د استم خبره دا چې ده هېڅ شی هم نه دی ته غلی شه دا داسې که چې وی نه ګوري ښه نوابه دا د میلمانه دي 1 2 3 10 15 کسان دي ټول دا ټول وګوره دا د لاهور نه راغلي زموږ د درېنو ځوانان زه ښې وکړې چې راغله که نه ولې وخورم بیا سبا در باندې خورم موږ وځو چرګې مې زنګ راوهلی دا وایي موږ ماما دې کړی اوس موږ وځو ته چې هر چېرته سي موټر موږ سره ستا موږ د تا میلمانه یو خو هم چې چېرته دی ولې بس ته به راته لار ښې موږ به روان بس نواب خان موږ تا ته اوس باروانډیواله کور دې ودان زه دې ولم ځان سره ولې مې ولې ما څه ګناه کړې ولې هغه ته وایي ته به موږ ته میلمستیا کوې زم تا سره خیر د ما هګۍ راکړئ بېرته تاسو ته مې شل 20 هګۍ مې بېګا ورکړې هغه دې هغه ته ورکړي سالار ته ما ته تاسو ته مې هم درکړې ما تا ته درکړې تا بیا سالار ته ورکړې تا کباب خوړل هلته ورنه کباب خو مې نه ده خوړله کلولي مې وخوړل هماغه کلولي کباب دي که نه خو مغه مې وخوړله د ما هګیو پیسې بیا خیر راکړه 20 نورې کېږي او 15 نورې کېږي او 9 نورې کېږي دا ټولې 80 او 10 80 او 10 یعنې 110
سل نه دي 88 خو 88 تا ته به زه د 88 هم زه درکړم بس مخلص صاحب تاسو ځئ دا به ما باندې نن حمایت ته مېلمستیا ستاسو وروره ته چیرته ولې دا به که مې هوټل ته ولیم بس دی به پیسې غوڅوي ولې دي بوټل کې دي مولي بهر ځای کې دي هر چېرته مې ولي ولې مې ولیان ولم دې نه مېلمستیا به راته وکړې سبا به بیا درته نه 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 نن سره دغه سوي نن به راته کوې سبا درته بیا د ښېوې ولسوالۍ کې ښه پنیرونه ستا هلته به م بوځې پنیرونه دا شیان به راباندې کړې حاجي ګل دا داسې وایي که نه چې ته ما چېرته بیایې دا اصلي دا داسې وایي چې ته ما ولې که نه دا د ویښتو نه ډارېږي انا ویشتل نو ولې دی ولې دې ته وایي چې ځان سره دې بیا یې مه وایي زه خو میږه نه یم چې ما ځان سره کشي نو په ډاله کې خو دې موږ هم ناست یو که ځان سره مطلب هغه نه کړي نه ګوره سیټ کې نه کېنو مخکې سیټ کې شاته سیټ کې ټکر به بیا وکړم زه بیا زه تاسو سره نه ځم مخکې سیټ کې دې لپاره د کېنې چې ټکر وکړي اول ته مړ زه شي تاسو سره نه ځم زه بېرته په پښو ځم ها بس خوښه د نواب خان خو موږ د نن د تا مېلمانه مخلص صاحب هم د دې نه دغه وکړي چې تا مېلمانه به دی به موږ سره خیر نه خواره مه چې هلته بله ورځ هم په موږ تیږه راکولې شوه نه نه تیږې کولېدو چاته نه شو مخلص صاحب به موږ سره لاړ شي مخلص صاحب به موږ سره لاړ شي او دا دې پیدا زه مې د ماما زوی سره ځم کومه دی د لاغا سره د لاغا ما سره دی جولې دې راکړم ما پرې او دا جولې راکړه دنداسه به درکړم ځاولې خو نسته دنداسه به درکړم شونډې سرې کوي دا ناصر ته درکړم تا نه هغه دی دا خوږ شی خو به نه وي نه هغه دا نه دی ته دا وچ دا څنګه راځي دا ما ته وایې ما خو سپین او دا خړ ده راځئ دا برنامه به راټولو ښه نو موږ درنه ځو پاتې سئ که نه چې ولې پاتې سو ډوډۍ راباندې خوري نه حاجي صاحب یې راباندې خوري کوم یې دا یې درباندې خوري دې خپله په تا ځان تاوان کړی دی ولې تاوان کړی هغه وګوره که نه هغه چې وایي ډوډۍ ته راباندې وخوره دی راباندې خوري بس صحیح ده دواړه ځو شل ویس هګۍ مې ورکوي شل ویس هګۍ به دې موسي دواړه ځو هوټل کې کینو ښه ستا پوښتنه ځواب شوه که نه هغه پرېږده نو نه د ما پوښتنه انشاءالله اوس زه سل په سلو اطمیناني سوم باور شولې ښه پوره چې څنګه دی چې روغ سړی دی که څنګه دی بس ناروغ به ورته نه یم خو انشاءالله چې هغه څه چې موږ څنګه په میډیا کې ته ښکاري هغه شی واقعیت همداسې ده واقعیت همداسې ده ښه او مخکې ما ویل چې دا به یو تمثیل بیګا وي لایف راغلی وو تقریبا نابل لایف راغلی وو 1.5 لک کسانو کتلي وو او 8000 کمنټونه شوي دي 8000 کمنټونه ټول همدا وایي چې نواب خان رښتیا هم داسې دی که نه دا تمثیل کوي پرو چې تمثیل یو ورځ درته وکړي 2 ورځې وکړي په درېیمه ورځ حتمن پېژندل کېږي دا څنګه دی که نه هغه کیمره لګېدلې ده هغه فلم بوکس دې بیا چالان کړی زه وایم څنګه ټول راټول دي ماسک یې ویلې دوه کړي او هغه د راټول زما میولانان دي ګوره ستا نه دي ما هغې مې شاته راوړي دغه میولانان یم زه څه خبر چې هغه به ستا مینهوال وي که نه ګوره دا زما مینهوال شینوار صاحب ته د چا مینهوال ودې کته زه هم د تا یمه که نه څه شی میولان میولانې ښه ته صحیح دی ستا ډوډۍ په ما ورسېدله څومره چې خورئ زه یې ورکوم اوس پیسې زه در کوم خیر اوس په موږ یم خوري دا ټول یې ورته ورکړه ورته هم والی ورته ډوډۍ والی ورته ځان ته بیا یې پسته ورکومه پسته ورکې صحیح دی ذمهواري خو یې واخیسته زه به او دنه انشاء پیسې واخلم پیسې به ورکړو ورته صحیح دی اجازه واخلو خدای په اماني به وکړو صحیح دی صحیح ده که نه اجازه ده موږ د خدای په امان دلته ودرېږه خبره در کوم ډېره زیاته مننه درنو ملګرو چې تاسې را سره وئ دغه برنامه مو تر وروستیو شیبو کتله زه او زما دغه ټول ملګري له تاسې اجازه اخلو هر چیرې چې یاست د ژوند په ټولو چارو برلاسي اوسئ د الله په امان دش ورته وکړه بس کې وړکۍ هلک